کله چې یو بنده لا اله الا الله اووي د زړه نه او دې په دې باندې مړ شو الله تعالی په دې جنت ته داخل کی خدا د الله رحم دیګا اسی نه دی کړی رب العالمین جنت ته داخلي حضرت ابو ذر نے عرض کو وان زنا وان سرق غلایم کړي زنا یې کړي بیا جنت ته ځي نبی کریم فرمایل وان زنا وان سرقا اگر که زنا یې کړي اگر که غلاګانې کړي بیا هم دې جنت ته داخليږي په برکت د کلمه طیبه دا سه پدری زل په سلورم زل چوي اے الله پیغمبر یو سړي بغلاګانې کړي زنا به کړي دې هم جنت ته ځي پیغمبر پاک وته فرمایل او کنه دې هم یو ورځ جنت ته ځي على رغم انف ابي ذر دا ابو ذر رضی الله دا پوزه دي په خاورو کا کړه شي یعنی کستا خوخی که خوخه دی نی دا مومن دا مسلمان به یورس جنت ته داخلی دا سشه دی دا الله خاص رحم دی دا الله رحمت یو خود چرسیانو پودریانو خبری کنه چې منظم مکوا روجیم بنیسا او حلال حرام تمیز مکوا الله مهربان دا خبره ټیک تا خودی سړی کې د الله د مهرباني طلب نشتا کم سړی چې د الله پر رحمت یقین ساتي دی به دین ته راځي د دین لارې ته به راځي نور خلق بم دې ته را جمع کوي را متوجه کوي به جومات ته به متوجه کوي منځ ته به متوجه کوي ذکر ته به متوجه کوي د خیر کار ته نو دا رحمت ته متوجه شو طلب به پیدا کوي بګي او که یو سړی داسې نه کوي نو دا د الله پاک د رحمت نه نعوذ بالله مخ اړوي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی جہنم اللہ پیدا کرے دے خالق د جنت او د جہنم سوک دے اللہ رب العالمین خو اللہ جہنم پا اغ خلق حرام کرے دے چاچے دزڑنوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالص د اللہ دا پاروی نو دا الله فیصله ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا مؤمنان مسلمانان درینه چې کوم ګناهونه وشي د دې ګناه سزا به دې ته ملاوي یو ورځ به د جهنم نه روزي اگر که د پزړه کې د اوربشي په اندازه ایمان ولې نه او دغه شانتي دا به هغه خلک چې د جهنم نه رويستلی شي بیا به الله د جهنم د اور نه هغه خلق مرو باسي چا چې لا اله الا الله ویلي او د پزړه کې د غنم د دانې عمر ایمان او خیر د غنم دانه د اوربشي دانې نه لګه وړه ده بیا به الله تعالی په اخر کې د جهنم نه هغه بندګان مرو باسي د چا پزړه کې چې د دې سور میږي یا د ذری چې دا روشندان کې د نور په شعاع کې کم گرد ښکاری دومره مقدار کې خیر او ایمان وي دا کسبم الله د جهنم د اور نه روباسي ټول کفار دا مهنت کوي په موږ باندې چې مسلمانان موږ د خپل دین نه مایوس کو او دا سکارو شو دا سیو شو دا تاسو به یو کار په دې جمعتون باندې په دې وړي کې به مخ کې یو چټه لګېدله چې فلانې سړی دی شیخ احمد نومي دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي خادم دی او د جمعې په شپه زه وده شومه دونه درود شریف مې وي دا دروغ دی یقین به مه کوه د رد دپاره دی ته کومه نو وایي چې د شپې مې خوب صحیح کو نبی علیہ السلام په خوب کې راغی چې زما امت کې دومره زرګونه مړي شو او ټول دوزخ ته لاړه زه د امت نه ډېر خفه یم او بیا په هغه چټې لاندې لیکلي چې دا چټه چا دروغ ګڼله د هغه بزوي مړ کېږي او د چا دا و چې چا چاپ کې دونه ثواب یو شو دونه ګټه وشوه دا دروغ دي کالو سر دا دروغ خورېږي مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دیلوي رحمت الله علیه وایي چې د څه وخت نه خورېږي پې رد کړی دی نور علماو د دیوبند کابرو دا ولی کوي دا غیر خلق مونږ کې خوري چې مونږ کې مایوسی پیدا شي امت منتشر شي فرائض باندې حدود باندې سنت د رسول باندې زموږ استاد یقین کمزورې کی او دا ځکه کامیابیږي چې موږ تاسو جمعات نه مدرسې نه عالم نه تبلیغ نه د خیر د مجلس نه
د خیر د کار نه لري یو نو چې ذهن خالی وي به چې چا واغشتو د هغې بیا گزارش دا کومه چې د الله رحم ډیر دی الحمدلله هغه موږ تاسو د پاره دی ټولو بندګانو د پاره دی بندګان د شمار دي او د الله د رحمت شمار شته مخلوق د شمار دی کائنات اندازه لري د الله رحمت اندازه نه لري الحمدلله الله پاک دې خپل رحم موږ ته همیشه متوجه لري